ما مخالف طالب هستم. اوس دا ته مخالف. اوس څه به وکړې؟ دی اصلا ملي خلک نه دي چې ملي برنامه ولري. ملي برنامه د یو ملي مغزو نه راوځي، ملي برنامه د یو ملي شخصیت نه تبارز کوي، ملي برنامه د یو ملي تفکر نه راوځي. د دوی کومه خبره ملي ده؟ د دوی شخصیت ملي ده. که د دوی شخصیت ملي وي نو خو دوی به په افغانستان کې چې دا حکومت یې په لاس کې د وطن په دې خلکو به یې رحم کړی وی که یو انسان څومره آرزو لري، 3 کوټې، یو چت او 15 وخته ډوډۍ او 4 وخته ډوډۍ. نو تا په شیرپور کې په 6 جریبه ځمکه باندې څه کول چې تا اخیسته؟ 600 په زرهاو میلیونو ډالر چې تا پیدا کړه، تا کوم قران د دې پیسو نه په کوم هسپتال کې چاته واکسین اخیستی دي، په کوم مکتب باندې دې لګولی دي، په کوم پول کې یو 1000-2000 افغانۍ مصرف کړي دي چې موږ ووایو چې یاره ته رښتیا د دې وطن سره علاقه لري. دا څه علاقمندي ښودلې ده په دې خپل وخت کې د دې وطن سره. نو دا ملي خلک نه دي، دا ملي ګراهي او ملي بودن داسې وړه خبره نه ده چې خدای د هر چا په نصیب کړي. دا لویه قرباني غواړي، دا لوی مسلک دی، لوی فکر دی، لوی تفکر دی او د دې تفکر مخالفت په دنیا کې د ټولو خلکو سره شته. د یوازې افغانستان خلک ورسره مخ نه دي، په نړۍ کې دغه غربي هیوادونو کې د دې فکر سره مخالفت او دښمني موجوده ده. نه کومه برنامه لري، نه کوم پروګرام لري، نه تر اوسه پورې دوی کوم شی چېرته وړاندې کړی دی افغانستان ته.